بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. افغانستان د یو اسلامی هیواد په توګه باندې دې ته ضرورت لري چې د دې ملک د تحصیلي نهادونو نصاب دا ډېر معیاري وي او په دې نصاب کې د ځوان نسل دینی ضرورتونه دا هم پوره وي او همدارنګه په مسلکی بنیادونو باندې دغه نصاب معیاري وي. د لوړو زده کړو وزارت د نصاب دواړو برخو ته پوره توجه دا کړې ده او د نصاب د مختلفو مضامینو د بیا کتنې لپاره په مختلفو وختونو کې کلسټرې دا دایره کړې دي. همدارنګه په دینی برخه کې د نصاب غنا ته د لوړو زده کړو وزارت توجه کړې ده. دا غني شوی هم دی قوي نصاب د هغې دپاره تیار شوی او په هفته کې 3 ساعته د هغې دپاره انتخاب شوی او همدارنګې پوهنتون شموله ګرځېدلې او په دولتي او خصوصي ټولو پوهنتونونو کې لازمي دا ګرځول شوی. د هغې دپاره د مشرتابه د منظورۍ په اساس باندې 658 بستونه د استادانو دا منظور شوي. همدارنګې د شریعتو په برخه کې په هغه ولایاتو کې چې هلته موږ د شریعتو پوهنځي نه لرل د لوړو زده کړو د وزارت په پیشنهاد باندې او د اسلامي امارت د مشرتابه په منظورۍ باندې په 19 ولایاتو کې د شریعتو پوهنځي دا منظور شوي او د هغې دپاره هم د استادانو بستونه دا منظور شوي. د لوړو زده کړو وزارت اراده لري چې په دغه دواړو مضامینو کې د ثقافت د مضمون دپاره د شریعتو د مضمون دپاره نوي استادان دا جذب. همدارنګې په هر پوهنتون کې 2 بستونه د امام او د مؤذن تر عنوان لاندې دا منظور شوي دي او هدف دا دی چې علما ډېر زیار وباسي کوشش وکړم چې د محصلینو دینی ضروریات دا پوره کړي. نو د امام او د مؤذن د دواړو بستونو دپاره هم وړ کسان دا جذبیږي. لہذا عالی تحصیلات وزارت سر د سبا نه اعلان کوي چې په هر ولایت کې هغه علما چې واجد و شرایط وي هغوی راشي او دا خپل زیربط ولایت په پوهنتون یا مؤسسه کې خپل ثبت نام دا وکړي. د هغې نه وروسته به بیا په هغه مربوطه زون کې تحریري امتحان هم اخیستی شي، تقریري امتحان هم اخیستی شي، علمي سیمینار دا به هم ورکولی شي. نو کوم علما چې دغه بستونو ته کاندید وي د ثبت نام نه وروسته به په زون کې دا 3 واړه امتحانونه دا ورکوي، هم به تحریري امتحان ورکوي، هم به تقریري امتحان ورکوي او هم به علمي سیمینار ته ځان آماده کوي چې اصولاً په دغه ټولو امتحاناتو کې بریالی شي. نو بیا به د لوړو زده کړو په چوکاټ کې د استاذ منلی شي. د اسلامي ثقافت لپاره به جدا استادان او د شریعتو لپاره جدا استادان او د امام او د مؤذن لپاره جدا هغه وړ کسان دا به منلی شي. د دې وجې نه د هیواد ټولو عزتمنو علماء کرامو ته په ډېر مؤدبانه او احترامانه انداز باندې عرض کوو او دا ورنه تقاضا کوو چې د دې ځوان نسل د دیني ضروریاتو د پوره کولو په خاطر باندې دوی راشي او خپل امتحانات ورکړه او د ځوان نسل دینی خدمت ته ځان آماده کړه او په دغه خپل دینی خدمت کې خپل صلاحیتونه دا صرف کړه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.